السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د پاکستان پر وړاندې لوبو ته ملي لوبډله اعلان شوه. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د پاکستان لوبډلې پر وړاندې د 3 شلاوريزو نړیوالو سیالیو لپاره 12 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې محمد نبي بیرته لوبډلې ته راستون شوی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 3 نړیوالو شلاوريزو لوبو د محلویش له مخې به دغه لوبې د روانې مارچ میاشتې په 24مه، 16مه او 28مه نیټه په شارجه کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. په اعلان شوې لوبډله کې حضرت الله زازی نسته. د متحده عربي اماراتو پر وړاندې د هغه کارکردګي د پام وړ نه وه، یعنې ښه نه و ځلېدلی. د هغه پر ځای باندې چپلاسی تکړه توپوهونکی صدیق الله اتل د لومړي ځل لپاره په لوبډله کې اخیستل شوی دی. په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان لوبډلمشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، عثمان غني، صدیق الله اتل، نجیب الله زدران، محمد نبي، کریم جنت، افسر زازی، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، مجیب رحمان، نور احمد، فضل حق فاروقي، فرید احمد ملک، نوین الحق. په احتیاطي لوبغاړو کې بیا ننګیالي خروټي، ظاهر خان او نجات مسعود شامل دي. په لوبډله کې په لومړي ځل صدیق الله اتل ته چانس ورکول شوی دی. ډیر ښه اقدام دی، باید ولوبول شي. د ده ترڅنګ عثمان غني ته هم په لوبډله کې چانس ورکول شوی دی. دا هم یو ښه پریکړه شوې ده، ځکه عثمان غني هم په شلاوريزو لوبو کې ښه ځلېدلی شي. خو په لوبډله کې یو ځل بیا افسر زازی، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف او فرید ملک اخیستل شوي دي. افسر زازی ځکه په لوبډله کې اخیستل شوی دی چې موږ په لوبډله کې بل کیپر نه لرو. که خدای مکړه رحمان الله ګربز ټپي کېږي نو بیا به د هغه پر ځای باندې افسر زازی کیپینګ کوي. خو شرف الدین اشرف یو ځل بیا په لوبډله کې اخیستل شوی دی چې کارکردګي د ډیر وخت نه صفر ده. کرکټ بورډ بیا وایي چې دا د محمد نبي د بدیل په توګه موږ اخلو. که چیرې محمد نبي ورځ استعفا اعلانوي نو شرف الدین اشرف به د هغه بدیل وي. خو زه دا وایم چې شرف الدین اشرف په هیڅ وخت د محمد نبي ځای ونه نیسي. د ځوان لوبغاړي بلال سمې سره ډیر زیات ظلم شوی دی. په تیر سیریز کې هم نه واخیستل شو، په دې سیریز کې یو ځل بیا نه واخیستل شو. باید د فرید احمد ملک پر ځای باندې اخیستل شوی وای، ځکه فرید احمد ملک هم ښه لوبغاړی دی. د افغانستان لپاره ډیرې لوبې ترسره کړې دي، ښې لوبې ترسره کړې دي. په هر ځل چې د افغانستان سکواډ اعلانېږي فرید احمد ملک پکښې، نو په دې ځل باندې باید د افغانستان کرکټ بورډ بلال سمې ته چانس ورکړی وای، ځکه هغه هم ځوان لوبغاړی دی، استعداد یې لري، وړتیا یې لري. په 19 کلنه لوبډله کې ښه ځلېدلی دی. په شپږیزه کرکټ لیګ کې ښې لوبې ترسره کړې دي. باید په دې سیریز کې اخیستل شوی وای چې خپله وړتیا یې ښکاره کړې وای. که مو دا ویډیو خوښه شوې درسره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.